د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځ تازه او مهم خبر ته. د رئیس اسماعیل خان کې چاودنې 4 عسکر ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په سویلي زوله کې د رئیس اسماعیل خان کې د پرینټر کور اف سی ځواکونو په قافله چاودنه شوې چې په نتیجه کې 3 اف سی عسکر ټپیان شوي دي. د پولیسو سرچینو نه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دغه پیښه د خالي شنبې په سهار هلته سیمه کې د ټانګې زولې په سړک او د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور کور امین فارمز سره نږدې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا بارودي توکي د سړک په غاړه ښخ کړل شوي وو او هغه مهال وچاودېدل کله چې د اف سی ځواکونو عسکر د معمول په ګزمه وو. د پیښې وروسته د پولیسو او امنیتي ځواکونو درنه نفري سمدستي سیمې ته رسېدلي او ټول علاقه یې په ګیر کې اخیستې ده. ټپیان عسکر په فوري توګه د ښار په ګینټ سیمه کې پوځي روغتون ته وړل شوي دي او د روغتون سرچینې د یو ژوبل عسکر حالات مرګونه یادوي. په سیمه کې امنیتي سرچینو وویل د چاودنې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي ترڅو د برید کوونکي ونیول شي. د دوی په وینا امنیتي ځواکونو په سیمه کې د نورو چاودېدونکو توکو د شتون اندېښنې په پام کې نیولي او خپل عملیات یې چټک کړي دي. تر دې مهاله هیڅ یوې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې وروستیو کې دغلته د زیاتره بریدونو په اړه د تحریک طالبان پاکستان ګنډاپور ډلې منلې ده. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په سویلي ضلعو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ زیاته چټکه شوې چې له کبله یې حکومت د سیمې امنیتي تدابیر سخت کړي او ځای پر ځای یې نورې پوځي پوستې جوړې کړې او په سیمه کې امنیتي ځواکونه په ګزمه لیدل کېږي. په 14 اکتوبر په بنو کې د پوځ او وسلوالو نښته کې 2 پوځیان وژل شوي او بونیر کې په بمي چاودنه کې 4 پولیس الهکار ژوبل شوي وو. تر دې وړاندې په 14 اکتوبر په بنو کې په پولیسو لاین د وسلوالو برید کې 4 پولیس عسکر او 15 وسلوال وژل شوي وو. دا بریدونه د 14 اکتوبر د پښتون قومي جرګې د پریکړو وروسته شوي چې پکې اولنۍ پریکړه د وسلوالو او پوځ د پښتنو د سیمو نه په 2 میاشتو کې د وتلو شوې وه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شېبې.